د نن ورځې تازه او مهم خبر د پاکستان بلوچستان کې داسې کومه بده پیښه وشوه چې خلک یې ورخطا کړي دي. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړم د اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د پاکستان پوځ وايي تېره شپه یې بلوچستان ایالت کې یو پوځي چورلکه لوېدلې چې د دوو پیلوټانو په ګډون پکې شپږ پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR یو اعلامیه کې ویلي چې دا چورلکه د بلوچستان هرنایي ته نږدې خو سیمه کې لوېدلې ده. اعلامیه کې راغلي دا چورلکه د ماموریت پر مهال د پیښې ښکار شوه او شپږ وړه سپاره پوځیان پکې وژل شول. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو څانګې د دې چورلکې د غورځېدو د لامل په اړه څه نه دي ویلي. دې پیښه کې د چورلکې له دوو وژل شویو پیلوټانو 30 کلن جګړن محمد منیب افضل د راولپنډۍ او 29 کلن جګړن خرم شهزاد د اټک اوسېدونکی دی. د نورو څلورو کسانو په اړه د ISPR لخوا ویل شوي چې 44 کلن صوبیدار عبدالوحید د کرک، 22 کلن محمد عمران د خانیوال، 30 کلن نایک جلیل د ګجرات او شعیب د اټک اوسېدونکي دي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې بلوچستان کې د پاکستاني پوځ یوه بله پوځي چورلکه هم لوېدلې وه چې د کوټې قلي اردو قمندان جنرال سرفراز علي پکې له 15 نورو کسانو سره وژل شوی و. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.